Once again, I'm going to be teaching you some fabulous and spectacular grammatical structure. These structures can help us a lot in speaking scale. In order to save the time, let's get started. Today, I have chosen beautiful structure. It can play a key role in speaking section as well. So, you can see on the board, subject plus be, founder plus noun slash verb, or gerund. We can also call gerund. So here we go. The first and very important one that I have already written the definition. Be plus fond of means to like something or someone very much. In Pashto we can say be plus fond of mongota supa aga waqt istimalo kala چې ته یو څه یا یو څوک ډېر زیات خوښوي لا یا له یو چا سره ډېره زیاته مینه لري نو د دې لپاره موږ او تاسو بی پلس فونډ اف سټرکچر څخه استفاده کولی شو. ډیفینیشن لیکل شوی دی بی فونډ اف مینز د بی فونډ اف معنا دی ټو لایک سمثینګ اور سم ون د یو چا یا د یو څه خوښول very much ډېر زیات. پښتو مینینګ ډېر خوښول یعنی مینه لرل له یو څه یا له یو چا سره. We have already written the structure. You can see subject plus be plus fond of plus noun slash verb ing. We can also call it gerund. So here we go. I have a few examples. These examples can help us a lot. Number one, I can say I am fond of tea. In Pashto we can say Z le chayu sara dera mina laram. Here, first of all, I have already written on the structure subject. We have 7 subjects or subject pronouns. I, we, you, they, he, she, it. لمړی subject لیکو له subject نه وروسته بیا موږ او تاسو بی راغلو د بی نه هدف to be وربونه دي یعنی is, am, are د هغې وروسته بیا موږ او تاسو fond of راغلو بیا noun یا verb ing راغلو or gerund. دلته مو ویلي دي I'm fond of tea. د دې مطلب دا دی زه له چایو سره ډېره مینه لرم. پاس سټرکچر کې تاسو وګورئ لومړی سبجیکټ دی له آی سره موږ او تاسو ایم لیکو آم فونډ آف ټي زه له چایو سره ډېره مینه لرم یا چای مې ډېر خوښیږي. دوهم وی آر فونډ آف بوکس. وی آر فونډ آف بوکس د دې مطلب دا دی موږ کتابونه ډېر خوښوو یا کتابو سره مو علاقه دی یعنی کله چې موږ او تاسو له یو څه سره ډېره مینه لرو یو څه ډېر خوښوو د دې لپاره له همدغه سټرکچر نه استفاده کوو. تاسو بشمیره مثالونه جوړولی شئ. مثلا زه وایم I'm fond of cricket. It means زه کرکټ خوښوم. And we can also make example here with verb and ing. We can say gerund. For example, I'm fond of reading. I am fond of reading. د دې مطلب دا دی زه لوستل ډېر خوښوم. یعنې موږ تاسو کولی شو چې د ورب آینجي کې هم مثال ولیکو. مثال I'm fond of reading. دغلته ریډینګ چې موږ سره دی دا موږ سره د جرند په توګه استعمال شوی دی یعنې د اسم په توګه استعمال شوی دا هم د اسم دنده لري. Summary, we can say when you love or like something we can use this structure. Dear students, remember we cannot use adjective here. خو دغلته موږ او تاسو صفت څخه استفاده نشو کولی. We can use adjective here. صفت نه استعمالیږي. ته داسې نشو ویلی چې I'm fond of beautiful or handsome, nice, gorgeous, etc. We cannot use it. Here we only use noun, verb or ing. We can say gerund. یعنی موږ او تاسو نوم یا verb ing یعنی gerund استعمالولی شو. موږ دغلته صفت نشو استعمالولی. دا مهمه نکته ده. دې ته باید تاسو فکر وکوئ. دوهمه مهمه خبره موږ او تاسو کولی شو چې همدغه جملې هم منفي کړو هم سوالیه کړو. Negative or interrogative. For example, I am fond of tea. زه له چای سره ډېره مینه لرم یا چای مې ډېر خوښیږي. اوس موږ کولی شو چې منفي هم کړو زه چای نه خوښوم. زه داسې ویلی شم چې I'm not fond of tea. که چیرته مثلا داسې وایم په پلورل کې مونږ کتابونه ډېر خوښوو یا له کتابونو سره ډېره علاقه لرو نو زه داسې هم ویلی شم we are fond of books. It is a positive sentence. We can use it. او که چیرته مثلا زه داسې وایم چې مونږ کتابونه مثال نه خوښوو we are not fond of books.
خو دغلته به صفت نه راوړئ یوازې به ناون یا جرند استعمالوو نو د دې لپاره چې موږ او تاسو خبرې فر مفهومه واوسي ښه مفهوم یې پیدا کړي نو دغه ډول سټرکچر زده کول ډېر ضروري دي. Dear viewers, I have a few examples for you. You can write in the comments as well. درنو لیدونکو زه یو څو مثالونه درته ښایم د تاسو کمنټ کړئ. It is very easy. مثال زه وایم چې زه کرکټ لوبه خوښوم. دوهم مثال دی هغه انګلیسي خوښوي. او دریم مثال دا هم واړوئ ډېر ایزي یا ساده دی هغه مطالعه کول خوښوي. It is your homework. You can change it.